دا یو ډیر قیمتي او ډیر اهم بیان دی شیخ صاحب نکړی یو ځانانه نو ټول دا بیان لازمی ووري او مخکې لازمی خپل ملګرو سره شیر کړئ یو زنانه تپوس کې وی چې یو زنانه ویښته ډیر لنډي نو دا په عمر کې څنګه د ویښته واړه کوي اول خو دا مسله یاد ساتل پکار دي چې که چېرته ښځه د سر ویښته واړه کول غواړي کمول یې غواړي نو دا جایز دي په دې لپاره شرطونه دي یو شرط دا دی چې دومره به یې نه کموي چې د سړو په شان شي لکه چې حدیث کې لعنت راغلی دی په دغه ښځو چې هغوی د سړو پېښې کوي دویم شرط دا دی چې دا به د فاسقانو فاجرانو ډمانو سره ځان نه یو شان کوي چې نه دا د هغوی سټایل دی او دا د هغوی طریقه ده نو که چېرته دا پکې نه وي او دا د خپل ویښته واړه کوي نو دې کې څه حرج نشته خو دومره به یې نه کموي چې څه ترې جوړ شي سړی ترې جوړ شي او نه به سړي په ویښتو کې داسې چلونه کوي چې ښځې ښکاري سړي هم ویښته ګټولی شي خو د هغې خپله طریقه ده حدود دي د هغې د بیان ځای نه دی خو ویښته که واړه مي بعض پکې داسې سټایل کوي لکه د ښځو یو څو ځایونو کې ما څه کسان ولیدو هغوی په دې سر کې هغه پټه ایښودی موږ خو چې څومره لرې زنانو به پخوا دا پټې ډېرې استعمالولې اوس یې زنانه هم ډېرې نه استعمالوي موږ چې واړه وو په هغه وخت کې ما ته یاد دي دا به د جنکو په دوکانونو کې به ډېرې خرڅېدې جنکو به دا پټې داسې داسې کې ایښودي چې دا ویښته یې مخې ته نه راځي ذهن ته مې راغله پټه که نه چې څه کموي اوس څه ایښودي هغه شی چې ته مستودو کې پروت و بیا دې بعضو هلکانو راویستي دي اوس هلک په ویښتو کې پټه ایښودي زه په دې پوه نه شوم چې اوس دا د جنکو دا سټایلونه ولیدې بعضو نام نهاد به ورسره بعض نام نهاد هلکانو شروع کړي دي که جنکۍ پټې ږدي که جنکۍ شونډې اړی راړی که جنکۍ ناز او ادا کوي خو زه هغه الله پیدا کړي دي چې دا پورې خوند کوي او اکثر یې خاوند ته کوي خاوند ته پې ځان دروند کړي خاوند ته پې ځان نږدې کړي د خاوند زړه پې ځان ته راواړي نو دا یار د چا زړه ځان ته راړي اوس که داسې چې ښځې راته ویلي دي چې ته دا پټې مټې لګوه په دې ته زما خوښې دا به عجیبه ښځې چې سړي ته وایي چې ته د ښځو حرکت کوو چې ته زما خوښ شي نو سړي له هم نه دي جایز چې دی په ویښتو کې هغه څه وکړي چې هغه د چا طریقه ده هغه د ښځو ده او ښځو له نه دي جایز چې ویښته دومره واړه کړي چې هغه د سړو د ویښتو په شان شي ښه اوس د دې زنانې ویښته واړه دي دا به دې څنګه لرې کوي نو په عمره کې څه دومره ویښته لرې کول خو نه دي د نارینو هغه په شان لکه یو کس غریب خپله نیا راوستې وه حج له سر یې ونه کټه کړه نو خبر د مسلې عمره کې حج کې خو داسې دی چې سړو دی په شان ماشین به پې وایي یا به په قینچي ټول ویښته وایي یا بلیډ نه یو د عبدالله بن عمر نه ثابت دی یو اثر کې هغه وایي د دې ګوتې د سر په اندازه انموله ده دا اولنی بند چې ده او بعض علماو خو لا دا ویلي دي وایي دا تحدید هم رسول الله وسلم نه دی کړی چې د ګوتې سر په اندازه دا خو د یو صحابي او فتوا ده خو که څوک یې د دې نه کم کړي نو هم څه حرج پکې نشته نو مقصد څه دی ویښته لرې کول دي د ټولو ویښتو نو د زنانو د ټولو د سر د ټولو ویښتو نه ویښته اخیستا ثاني چې هغه ونیوی شي او بیا چې اخري کمیسوکي دي د هغې نه د ګوتې د سر امره یا که ویښته ډېر واړی او واړه کړي هغوی چې دا خو به ښه واړه شي که د دې نه هم راکم کړي څه حرج هغه نشتي والله اعلم ډېر سوالونه پاتې شو دا به انشاءالله روان نشسته پرېږدو الله رب العزت چې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا خدا د شیخ صاحب قیمتي او اهم بیان چې تاسو واورېدلو دا ویډیو مخکې لازمي خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه شان اهم بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمت الله